بسم الله الرحمن الرحیم. مقام دې مبارک شه مبارک شه. لیدونکو زموږ د غوړکۍ محفل په کومه موخه تاسو به د سوشل میډیا خبر شوي یاستئ چې د خپلواکو خبریالانو د ټولنې لخوا یا اتحادیې لخوا نه یوه برنامه په لاره اچوله شوې وه. د هیواد د ټول هیواد په سطحه دغه برنامه ترسره شوه چې له هر زون څخه غوره خبریالان وټاکل شول. له ښه بخته په شمال زون کې زموږ ګران ملګری روح الله روحاني دلته په شمال زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال دغه ګټونکی شو، د کال غوره خبریال شو. نو روحاني صاحب هم دلته شته، دته د ډېر مبارک وي، د الله بریاوې په هیله یې. نو روحاني صاحب تا ته راځو، ووایه چې څومره خوشحاله یې چې د زون په سطحه غوره خبریال ټاکل شوی. ډېره زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیلهمند یم چې جوړ روغ به یې، او یوه ځانګړې مننه دا کوم چې نن خوشحاله په دې یم چې دلته بلخ کې ملګرو داسې یو مراسم چمتو کړي دي او مراسم یې نیولي دي. نو دا ماته ډېر د خوښۍ احساس رابخي او ډېر د خوښۍ ځای ده. ډېره مننه ترې کوم له بلخي ملګرو او بلخي همکارانو څخه مې چې همیشه یې زه سپورټ کړی یم، همیشه یې ماته د زما ملاتړ یې کړی ده په دغه رسنیز ډګر کې. ډېره زیاته مننه ترې کوم. ډېره مننه. د بلخ ملي تلویزیون خبریال سید عمر احمدي هم را سره ده. احمدي صاحب له تا یې اورو. کور ودان روح الله جان ته دي د کال غوره خبریال چې په شمال زون کې راغلی، مبارک وي. او دا یې باید لومړی دغه نه وي، باید دا د دې نه مخکې هم نور پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري، ځکه دا داسې راپورونه جوړوي چې ځکه غوره خبریال وټاکل شو. نو نور به عادل صاحب. په شمال زون کې د هوریت راډیو خبریال امان الله عادل، لیکوال او ژورنالیست او شاعر، له دی اورو چې دی څه ویل لري. ډېره مننه روح الله جان ته دي. بیا هم دغه د 2023 کال د شمال زون په سطحه باندې د غوره خبریال مقام مبارک وي. ډېر خوشحاله یو چې د ژورنالیزم په دغه ډګر کې مو ترڅنګ داسې یو ملګری دی چې دغسې ګاډونه راوړي، زموږ ورسره سترګې جګېږي په ټول شمال زون کې. او دې ترڅنګ ډېر څه ترې زده کوو، ډېر څه راته راښایي، مرسته یې راسره کړې ده. نو زه ورته ډېر څه ویل نه لرم، یوازې دومره ورته وایم چې په دې دې بسنه نه کوي، ملا دې هلې ځلې وکړي، مخکې دې لاړ سي. دا خو زموږ له خوا څخه نن یو وړکۍ تحفه وه چې هغه محفل ودته مو نیولی و. نو ګرچې د روحاني صاحب مقام ډېر لوړ دی، د ده حق په موږ باندې زښته ډېر دی، او د ده دغه لاسته راوړنه هم په ډېر څه باندې ارزي. خو زموږ همدومره له وسه پوره وه هغه چې چا خبره وایي تور توتان له تا قربان. نو زموږ سره همدومره وه. روحاني صاحب ته په چارو کې لا بریا وغواړم، او دې ترڅنګ تا مو هیله هم دغه ده چې لا مخکې لاړ سي، تر څو هم د ځان لپاره او هم د بلخي ژورنالیستانو لپاره نور مقامونه نور ګډونه په خپل نوم باندې کړي، او هغه یوازې د بلخ نه بلکې د ټول شمال زون د خبریالانو هغه سترګې ورسره جګې سي. ډېره مننه عادل صاحب. چپ لاس طرف ته مې د بلخ ملي تلویزیون د نشراتو مدیر شمس الله هیلمند ولاړ دی. هیلمند صاحب تا ته زموږ په دغه وړوکي محفل کې لومړی ښه راغلاست، بیا د نوي مدیریت مبارکي، او په دې محفل کې خوښ یو چې ته راسره یې ستا خبرې هم اورو. ډېره مننه. د بلخ ملي تلویزیون د نشراتو مدیر شمس الله هیلمند ولاړ دی. هیلمند صاحب تا ته زموږ په دغه وړوکي محفل کې
ډیره مننه. زه هم په خپل ور سره ښاغلي روح الله جان ته او بالخصوص دغه موجوده مجلس ته ټولو بلخي ژورنالیستانو او خبریالانو ته مبارکي وایم، ځکه دا مبارکي دا ویاړ یوازې د روح الله جان نه دی، دا اول زموږ او ستاسې ټولو دی، دغلته چې څوک موجود یو او د دې ترڅنګ د ټول شمال زون بالخصوص د بلخ ولایت د ټولو خبریالانو د ټولو ژورنالیستانو دی. دا ویاړ دی بیا هم زما په شمول ټولو خبریالانو ته مبارک وي. د روح الله جان کامیابي بریا د دې نه نوره هم غواړو، تل دې په هر ډګر کې وځلیږي. او یو شعر دی چې وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. نو بالکل روح الله جان سختې ګاللې وې، زحمت یې ښکلی و، د بلخ ولایت هغو لرو پرتو سیمو ته دی تللی و چې مخکې له ده هېچا د دې جرأت نشه کولی چې هلته لاړ وی، نو خامخا به د دې زحمت هغه ثمره به لیدله او همدا نتیجه یې وه چې نن موږ په دغسې یو محفل کې راټول یو او د ده د دغه ستر ویاړ د لمانځنې په خاطر راغلی یاست. دا ویاړو تل دې په هر ډګر کې کامیاب اوسیږي او هر کله دې دغسې ویاړونه زموږ او ستاسې ټول مجلس په برخه وي، د روح الله جان په برخه وي او د ده د طریقه د ده ټولې کورنۍ بیا هم د بلخ ټولو خبریالانو ته مبارکي وایم. کامیاب اوسئ. ډېره مننه له هیلمن صاحب څخه. البته یوه یادونه چې د کمرې برخه کې په بلخ کې د کلید راډیو خبریال احمد الله ستانکزی همکاري کوي. ستانکزی صاحب ته هم راشه، تا سره به هم خبرې وکړو. ستانکزی صاحب نن د روح الله د هغه څو کلونو ثمره چې د زحمت ویسته د ژورنالیزم په ډګر کې او هڅې یې وکړلې تر څو دغه مقام ته ورسېږي، په دې اړه ستا خبرې هم اورو. ډېره مننه. وایي چې خانې په یارانې ډېر خوشحاله یو او د خوښۍ ځای او محفل دی چې مثلا نن موږ په دغسې یو خوندور او په ویاړمن محفل کې سره راټول شوي یو. دغه ستره لاسته راوړنه او ویاړ لومړی ګران روحاني صاحب ملګري ته مبارکي وایي، دغه راز درنې او محترمې کورنۍ ته، ملګرو ته او د رسنۍ هغه رهبرۍ او کورنۍ ته هم وایو چې واقعا په شمال زون کې د غوره خبریال لومړی مقام او ایوارډ ترلاسه کړ. نو روحاني صاحب واقعا چې په ډېره کمه موده کې شمال زون کې د خبریالانو په منځ کې ځان یعنی وځلوه او د یو نوښتګر ځوان په توګه باندې په تېرو 2.5 کلونو کې چې دی له شمشاد سره یو ځای شوی دی او دغه ویاړ یې ترلاسه کړ. هیله همدا ده چې په راتلونکو کې هم دغسې ورته ډول لاسته راوړنې ولري او موږ هم ورباندې ویاړو، زموږ ښه ملګری، ښه دوست ده. نو دغه راز روحاني صاحب ته د آزادو خبریالانو د اتحادیه ټولنې چې شمال زون کې ټاکل شوی دغه هم ورته د زړه له کومې مبارکي وایي. هیله ده چې د خبریالانو دغه شته ناخوالې او ستونزې حل کړي او د دې ترڅنګ په دغه محفل کې چې موږ د روحاني صاحب دغه لومړی مقام چې ترلاسه کړی اخیستی دی، د دې ترڅنګ موږ یو بل ویاړ هم لرو چې زموږ په څنګ کې شته یو شتون لري، ګران شمس الله هیلمان صاحب چې تازه په تازه په بلخ ولایت کې د بلخ ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مدیر ټاکل شوی د هیلمان صاحب ته هم مبارکي وایو او ډېر خوشحاله شو. مننه له کوزی صاحب له تاسو چې زحمت مو وایسته او روحاني صاحب ته مو دا ډول پرتمینه غونډه او محفل جوړ کړه. وایي په کومه باندې په دغه شرایطو کې انسان ډېر خوشحاله کیږي او انرژي ترلاسه کوي. بالکل ډېره مننه ستانکزی صاحب. لیدونکو چې سختۍ وګالئ، زحمت وباسئ، حتما یې ثمره وینئ، ځکه چې خدای در سره مل وي او خدای دې ویني او خپلې موخې ته دې رسوي. نو زه درنه خدای پاماني کوم په وروستیو کې د روحاني صاحب خبرې اورو، نو تر بیا مو الله مل ښه وخت. روحاني صاحب مهرباني. زه یو ځل بیا له ټولو ملګرو څخه بیا ځانګړې مننه کوم. خوشحاله اوسئ، ما ته مو ویاړ راوبخه، واقعا چې ډېر د خوښۍ ځای ده. لکه څرنګه چې ملګرو خبرې وکړلې، نو په کار ده هر ژورنالیست یا هر خبریال ته چې تر دې هم باید دغه خپل مسلک کې یو خو خپل مسلک ته ژمن واوسیږي او بل په دغه خپل مسلک کې پرمختګ وکړي. نو زه په پای کې بیا هم
څه نه لرم هم دومره اکتفا وکړي نو بیا هم ټولو نه مننه کوم مننه. ډېر خوشحاله شوم. خوشحاله اوسئ. مننه. خیر شي. زنده باد. مننه.